داسې یوه جنۍ وم چې خپل ساده ژوند به مې کوو. د دې عصري ژوند کولو څخه ډېره لرې وم، خو کمی به مې احساسوو. ویل به مې چې ژوند مې بې هدفه او عبث تېرېږي. کله چې مو ښار ته کډه کړه نو چې د نورو خلکو ژوند مې ولیده، ومې ویلې زما نو څه ژوند دی چې کوم یې. اراده مې وکړه چې ښاري ژوند مې ځان ته جوړ کړم او عصري ژوند وکړم. له مکتب څخه فارغه وم نو پوهنتون مې شروع کړ. د هلکانو سره یو ځای په صنف کې وم. نورو ملګرو به زما لباس او زما عاجزۍ پسې تل خندل او ټولو به راته اطرافي جنۍ ویله. ما ته به یې ډېر زور راکوو. نور مې ځان د هغوی په شان کړ، د هغوی په شان لباس، د هغوی په شان بې ځایه کارونه مې شروع کړل. د پوهنتون د یو همصنفي سره مې اړیکه ټینګه کړه. همیش مو یو بل ته د موبایل له لارې مسجونه کول. بس هغه به راسره ساعت تېروه او زما په زړه کې هم داسې خاص احساس د هغه لپاره نه و، خو د دې لپاره چې نورو سره یو شان شم داسې مې کول. ډېره خوشحاله وم ځکه نورو نجونو به راپسې نه خندل. یوه ورځ د دې هلک سره لاړم بیرون چکر ته، خو خبره نه وم چې څه چل یې راته جوړ کړی و. ورځ مو تېره کړه، ماښام شو. ورته مې ویلې باید نوره کور ته لاړه شم. هلک راته وویل چې نه، نشي تللی کور ته. بیا یې راته وویلې ګرانې لږ صبر وکړه، زه راځم او یو هوټل ته به لاړ شو. زه د هلک په نیت پوهه شوم. نو سمدلاسه هغه څه چې مې د قرآن څخه په هغه اطرافي او ساده ژوند کې یاد کړی و د هغه ویل مې پیل کړه او ځان مې پرې دم کړ او ځان مې تر کوره ورسوه. کله چې کور ته لاړم نو مور او پلار مې غېږ کې ونیولم. لورې چیرې وې؟ موږ دې په اندېښنه کړو. هغوی په سترګو کې له ما څخه نه یوازې زما سلامتیا بلکې خپل عزت هم غوښته. له هغې ورځې وروسته مې له خپل ځان سره ژمنه وکړه چې نور به هیڅکله هم ځان د نورو په شان نه جوړوم او ځان به د نورو سره نه مشابه کوم.